دا پکې لا بله سلامونه دواګانې او په ښه چارې یو تاسو څنګه یې ټیک ټاک یې خوشحاله یې که نه خوشحاله خو به ځکه یې چې سخي ماما بیا ستاسو مخې ته راغلی دی او ما سره ناست دی په سټوډیو سخي ماما په خیر علي خیر وبخه څنګه حال دی خیر دی خو راته دا څه دي دا دې پوزې ته څه شی اچولی دا مې وربوز دی که دا څه شی دی خدای خبر دا خو ته داسې کړي دی هغه چې موږ به دې غواړو ته یو وخت کې کورې اچوو که نه خوښه شنو کورې دی رشا وربوز نه هلکه وربوز د سم روان کړی دی نو د روان وربوز ته مې را کورې اچولی دی چې نو ولې وربوز دی خراب دی لکه لاندې پته لګي چې خراب دی وربوز مې خراب دی لکه مې ته کورې اچولی دی څنګه لکه څه مطلب چې وربوز دی خراب دی ته څه خبرې او که نه دا کورې خو په ټوله دنیا کې خور شو څنګه په ټوله دنیا کې خور شي ما خو چې ته څه نه لیدلي تر اوسه پورې لا ته بس چېرې نه داسې حساب شوی و چې مخکې به پارټ باندې به غوایې ګرځېده که نه رټ پې چورلو که نه دا زمونږ چې دلته کې خپله رټو نو هغه به مونږ غوایي ته به چې دی نو کورې اچولو ولې به ورته مړه غوایي ته به کورې نه واچولې سر په نه پوهېږي څه لګیا یې سړی هغه چې دی نو هغه ته به یې کولي اچولې وې چې په ارټ به ګرځېدو کورې به یې څه ته اچو یاد دی چې څارویو په لاره باندې روان وو وایي چې ته څه ته خوله وانه شي نو کورې به ورته اچولې نو خو دغه شی دی که نه دغه شی دی که نه همدغه کورې دی دا څه کوي دا بل کورې راغی السلام علیکم وعلیکم السلام دا ته په کومه خوشحالۍ کې دا کورې اچولې نه تاسو ته پته نشته وایي څه شی دا ټوله دنیا کې خور شوی دی څه مطلب دنیا کې خور شوی څه شی خور شوی دی کورې خور شوی او دا شی خور شوی دی نو کورې خور شوی که مرض خور شوی کورې خور شوی دی لکه کورې میلاویږي خلکو له وکۍ مفت مفت نه ډېر ګران دي ته په څو باندې دا کورې اخیستی دا څه شي دا پکې بل دا یې پکې لاس وکړ دا څه شي دا بس دا به ټول اوربوز به پټای نو ته خو پکې هغه خپل ګنجې سر پټ کړو دوه کورې خلک یو کورې اچي زه دوه کورې اچوم نو چې دوه کورې چې نه فایده به سیمه ته فایده وخایي فایده دا ده چې سر به یم بچي او خوله به یم بچي د څه شي نه وبچي دا هغه شی سره راغلی دی کوم کریله غونته کې کریله راکه څه شی کریله راکه بینډه راکه کورنۍ شی څه هغه چې امریکې نه موږ راوړی وه بل ورځ هغه کارونو کې چې کوم وایرس راغلی دی کارونې وایرس کارونې دی که کورنۍ دی که څه شی دی یار نه هغه به ما ته ټلیفون کړی که نه وي ما وې ته وایي چې بچي هغه کارونو کې وایرس راغلی دی او کورنۍ هم راغلی نه ته ګوره ساته او خیر پیسې هم همدغه دی بل دا خلک چې دی نو بس دغه شوي دي نو دا راته په 600 روپۍ باندې راکړه دا کورې یاره ته خو ما خو ته دروغ نه وایې خو ډېر غټ دروغجن راته ښکاره شو سم دروغ وایې خو لا بل شان په 10 روپۍ باندې خرڅېږي په ټول مارکېټ کې ته وایې ما له په 600 روپۍ نه په 10 روپۍ په 10 امریکې چې دی نو پاکستان ته سوالونه شروع کړي دي پرونه راشي چې ما له کورې راولېږه نو دا خو ما سره ښکاري دا اوس بلکل کورنۍ غونته کې لکه څنګه چې کورنۍ وایي دا اوس بلکل کورنۍ غونته کې دی نو نو بس بل کار مو دا خلاصه څه کپنې ولا ښکاري دا کنه نه دا خو ګوره دا داسې چلو شو که نه چې دا د کورنۍ خبره ته کوم کورنۍ شی راغلی دی او کورنۍ غم به ول کول غواړي دی له به کورنۍ غم کوي بارانۍ غم نه که نه نو لکه څنګه دا خو ماته څه کړی ټیشو پیپر غونته کې نه چې خلک پرې راسي مخ وچي او که لاس بس همدغه دا داسې چلو شو چې بای بازار کې په مارکیټ کې امریکې ته جاپان ته انګلینډ ته مې ټلیفون نه وکړو ماله کورې تاسو یې کورې خولې ته واچوئ که نه کورې میلاوې ته نه ټیک شوه که نه ما یې که په 1 لک روپۍ خو ما له را کورې راولېږې دې کې وي ډېر غټ کار دی په دې کورې کې نو کور ناستو مه تندی مې داسې نیولې دی یا خدای پاک اوس څه وکړم کورې پکار دی کورې نه بغیر کار نه کېږي ټولو خلکو چې باروزې کورې دی جومات کې کورې دی په بازار کې کورې دی هر سړي ته چې ګورې بس خولې ته کورې شو هلکه څه چل دی ټولو پرې خوله کې ووالم وي ظالم وي دا خوله دی پټه کړه ته څه کوې کور ته چې رالم وړو مور ته مې وویل مې دغه دی مې را کورې دا به اوس چېرته ګورو یا خدای پاکه بس هغې داسې سوچونه موچونه کولو ورګوي چې دی نو وي د هغه د پوزې د پاکولو شی په دغه نه به ډبې پروت وي دې نه به لا کورې جوړ کړم او بس د هغې نه را کورې جوړ کړو ټیک شوه بهی چې کورې مې واچو نو دې کې ډېر غټ کار و وایي څنګه بس وي
بایی کورې واچوي او بس بېغمه ګرځئ ها ټیک شو ها خلاص وینځئ او کورې واچوي خولې ته ها ما وړو وړو مې ډوډۍ به زه خورم بلکې راغی بلکې ته مې پهله که په ماله به ډوډۍ څه کېږي ته به ډوډۍ اوبه به څه کوم لکه چې هلته خو په ټي وي باندې خلک وایي چې 24 ګنټې به یې کورې خولې ته چولي د لوږې مړه کوي نه 24 घंटे خبره ټیک ده روزه سم را روانه عادت پشي کنه خیر او کنه دا روزه ته خلک ټریل کوي امریکای ته چلا ته ویني چې تاسو لکه روزولي ته غوډه لګري کنه یو سره سپید دي شپږ سوه روپونه پکې بچ شوي شپږ سوه روپونه پکې بچ او شپږ سوه روپونه په بچو وګورل لوګي غار کړه باندې لوګي دسمه کړی لوګي دسمه کړه ورته د شپې بیګاو دوه غولې به کوریا چولې دې دا کې سوري او سره پکې چولې مې غولې له مې غولې له د شپې مې غولې له بس زار راځي د راته وی چې را کورې دا ودا نیم غولې له قدرمنو کتونکو تاسو سره دا خبرې اخري کومه چې څنګه چې سخی ماما دومره ساده سړی ما غاڼو خو ډېر قیمتي سړی دی ډېر قیمتي خبرې وکړي خاص کر سپیشلی چې بهر نه څوک راشي لکه سعودي نه راغی دوبۍ نه راغی د امریکې نه راغی د کراچۍ نه ایون راغی نو تاسو کوشش کوئ چې هغې سره لاس مه میلاوئ او که خامخا میلاو کنه بیا پوري طور باندې چې کور ته راشئ نو بیا لاس ووینځئ صفا کړئ ښه صحیح طریقه باندې نو زما په خیال دا پیغام ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه